الله القرآني وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق وابن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر العبدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد بن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر العبدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقص لشهرين رمضان والحج قال برون تشير شهرين لا ينقص تلفني كتير شكرا بس ما بين الشعب اليوم وقال أحمد بن محمد إن قصر رمضان ثم الحج وإن قصر الحج لكن ما قالوا إذا خلاف واقعي غالب تأثيري وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راويه يقول لا ينقصان في صديقته كان 39 أو 30 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكتب ولا نكتب تبقى قول ما رأيه تظاهر رواية بدلت من مبارك مبراشي به قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بن قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة كل كانت کے مسبب نہ رہے لا نكتب كتابت نكو ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني كان يقام ليفتي عمر الثلاثي بس فلا جوي اختلاف زمن عليه ومطاف حسابنا ہے تب زمن دلیل قرون ما بين باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم او يوم شبه ذلك من صوم يوم الشك تفصيل بين الشبع به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى بن كثير عن ابي غريب من وقت يشوي بياخذ تماما وروزي فقط ودري دي شبه الشبع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه ماذا سبيل المنتقد الوزن نقصان لا لك انا نقول يا يحسن بشان ازوی کے پہ دروازے نہ دے وجہ صدا یودا کے تعلیم دا رمضان کے رمضان زیادت کے حال دا رمضان داخل دویم سے بھی کمزور ہے خدا ټولو نه غټه خبره سوا چې نیت د فرض نیت سره د نیت کوي دی وجه نه اواز یې چې د کلمې نقصان کو نشتا بل بس اشاره باب قول الله يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا تباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يوفر لم يكن ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن مسلم مثلا صالحا كان صائما فلما حضر الإفطار وجاء امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق وأكتب لك وكان يومه يعمل فقرأته عنه فجاءت امرأته فلما رأته فقالت خيبة لك فلما انتصف النهار ولي بس أنا غالب وجرات بدشي ورجع يروح شابسي وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بوجه غريبان ونزلت هذه الآية أحل لكم من الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فيه البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا مسلم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينني فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حاتم عن أبي حسن بن سالم قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو بكر محمد بن مضرب قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سالم رضي الله تعالى عنه قال منزلت الظهر واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يقول حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا إنما يعني الليل والنهار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال به قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن بلال كان يؤذن من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقي ذا وينزل ذا اعتراض وکړه دونه لږ سات خو نه د تهجد لپاره باندې لیکيږي او نه دې لپاره چې پیدا کی خلک او دا نو خلک بشمولي دلار شي
بين أذانهما ما مراد سجد بين صعود ونزولهما مجاز دخل أذان ندي بين صعود ونزولهما دي شابه جاب ناس تو برا شابه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابي حاتم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم يقول صلاتي ان ادرك سحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل وانا في اخر وقت كيف كان اخر وقت بيشمني بهتر دي باب قدر كم بين السحور وصلاه الفجر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه كم كان بين الاذان وسحوره قال قالوا 50 ايه فهو بركه السحور من غير اجابه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يشتري سحوره وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس وشق عليه قالوا وانك تواصل قال لست حياتي واني اظل اطعمه روحاني تور میں اللہ مرسل دی شابه وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن زهير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحر وإن في السحور بركة باب إذا نوى بالنهار صوم إذا ودنا هذا صوم کی زمانہ یاد ساتا امام مالک سے مطلقاً د پیشمنینا د سبا د خطول مخک د نیت د فردیت پای مطلقاً مالک سے وی خامہ د سبا د خطول مخک نیت کے او کدی و نکر ہو جاتی و نشو مطلقاً جنفلی وی او کفرزی وی او قضا وی او کارسی و داغا دلیل دے من لم يعظم الصيام من الليل فلا صيام له ترمذي کی براشی من لم يعظم کہ قصد نکی الصيام من الليل لشبینا من لم يعظم الصيام من الليل فلا صيام له او امام شافعی رحمت اللہ علیہ او امام احمد ابن حنبل اغیبینا در نفل در وزن کولشی نفل در وزن ہم کولشی او باقی کی صبر دی نشپے بکے دیکھ شو او دا من لم یعظم اغیب وما سوا دا نفل خاص دا نفل در وزن کولشی دری بوتراشی رسول اللہ مبارک مقور تراجوی دا خوراک تشتاوینا فی انی لن نسائی پتاو لگی دل دروازی بیرون جائے زمان مذہب سے دی موائیو اذا نفلم دروازی کولی بہتر تشبیح دروازی من نفلو کولی شی فرمدان کم نفلو کولی شی دروازی دا فرمدان کم دروازی کولی شی و دروازی کی دا موائیو در اسم النهار نمک کی کولی رمضان کی کولی شی ولی لکا کہ رمضان تعین کا اللہ کردی او نظر معین کم دا روازی کولی شی نصف النهار نمک کی سو کی کولی کی دوم پلی واحد دریو کی کم کم نفل نظر معین او قضا دا رمضان او قضا نا رمضان او قضا دا رمضان کی مونگا موجود شپینا کرتے دا کفارو وغیر روجین سے شپینا کرتے منگا نظر مطلقی نظر معین دا کہ اداکار میں شو دراتون کی جمعے بر ہو جائے او نظر مطلق دا کہ اداکار میں شو ہو جائے بر کفاری وغیر روجین یا نظر مطلقی یا قضا دا رمضانی زمان پلیز باندے بدشبین حامد آگے من صرف دو یادم شافی او احمد صرف نوافل یادی من نوافل ہم یادم اگر دلیل نمونگا او منگا رمضان او نظر معین تا تعین کردی در رمضان دلالہ دو دلائی زمارا روان دی پر بس ایشا كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي أبو الدرداء ببيع عندكم طعام من قبل لا قال فإني صائم يومي هذا فنفل أبو حمد ليخا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة بن عباس وحذيفة فالبس إيش قال حدثنا أبو عاصم وقال جواب سكوا لا صيام لمن لم يعرف سنگم ويلك نتير ودا
لوڑے میں ہوئی نا لا صیام لمن لم يعزم من الليل ما لوڑے میں جو ٹکے گا اس میں ذکر ہے لا صیام لمن لم يعزم من الليل آغا پر نفی دا کمال بہتر ہونا جو بہتر ہونا چیزا سازش پیلا نیتو کی ٹول رد دفاع نیت کے دیئے ٹکے گا ہاں مہارت ہوئی لا صیام لمن لم يعزم من الليل کام دا کمال ذکر بسیف عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء لا اخرج العاشوري فرض سوي ان من اكل فليتم کچا اکل کرینو اتمام دیو کی اتمام سمانا امساک او فلیصم امساک دیو کی لکہ اکل کرے دے ومن لم یأکل او کچا اکل نہیں کرے نفلا یأکل نیت دیو ستاؤں کی اکل دلینا بس نہ کرے دادا مدلیل فاجورا فرض ہوا تائین اللہ کرے مادی کیا کرو اللہ تو دن اس کو نہار نمک کے بنیاد کو لکھے رمضان پر اتیاز عاشورا فرض ہوا رمضان پر قیاس کرو نظر معین پہ قیاس کرو یا خدا پاکا تو پہ قیاس کرو ولی تکل آخر تا تعین کرے لے والپس ایشا باب الصائم يصبح جنوبا اتفاق دے روجے کی شابہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال جئت انا وابي حتى دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما قال وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا بكر الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اهله مصدر پیدا جنوب کرے او سبب کرالات کو جنوب لمبل بروجہ بینی ولا وقال مروان بن عبد الرحمن بن الحارث اقسم بالله لترجعن بها ابا هريرة ابو هريرة دکا ابو هريرة بسوي اغبوینا من اصبح جنوبا فلا صيام من اصبح جنوبا فلا ويرى وذلك الحديث مخالفت كي ومروان بدأ على المدينة أمير المدينة فقال أبو بكر وكان ذلك أبو الرحمن ثم قلت لنا أو بدأ يقولنا شابسها يسيك ويرهما وكانت أبي هريرة وذلك فقال أبو الرحمن أبي هريرة إني ذاكر لك أمر ولولا أن مروان صمت علي لم أذكر فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم وقال ما هو أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبر والأول وأسنده أبو هريرة بعد كان يأمر بالفطر ولو بمسجود سنة أبو هريرة کمزور دے او دا سندن مضبوط دے باہر کے بیا ابو هريرة اپنے قول رجوع کرے دا باب المباشرة للصائم وقال عائشة رضي الله تعالى عنها او مباشرة كل شيء هذا من فقهاء ويزوان دينك ام بدي يوجيان وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان اهلك في لحاجت قابون تنكي ولا انا جما نشوى كيدي قال ابن عباس ابن حاجة وقال طاووس بن غيرك من إربته الاحمق لا حاجة له بالنساء باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد ان ضرب ما يتم صومه كان نفسر من على رجل ماتي يتم صومه رجل ماتكي وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا كذا مناظر دا وجناية فرد كتو دا محاشي ذكر دي رجنا فاسي دي اگر کہ احتاج شيء خاصة بدي قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت فبه قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله تعالى عنها وأنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبيلة يحب غسلة فأخذت فيها رحيضتي فقال ما لك أنا بنت قلت نعم فدخلت معه في القبيلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها باب اغتسال الصائم خود دا خبر ذهن کے واچا لام چیز سڑی لار بھی پا روجہ کے لامبے کی شکل ہم بالکل
رانجه اچولی شي یاد وساته قاعده راته ووایم کوم شی چې د مساماتو په ذریعه کوم شی چې د منفذ په ذریعه هم دماغ ته یا معدې ته داخل شو دا مفسد ده څه د څه په ذریعه داخل شي منفذ فقهاو عامه وجایبه عامه په سر کې زخم ته وي او جایبه په خېټه کې غټ زخم ته وي سر کې زخم وي او دارو واچي او دماغ ته ورسېږي یا په خېټه کې غټ زخم وي دارو دې ور واچي او کولمو ته ورسېږي کولمې او معده په یو حکم کې دي خان کولمې او معده په یو حکم کې دواړو کې دوام هضمي او که د مساماتو په ذریعه کوم شي معدې ته او دماغ ته داخل شو بغیر وجه دیوان دا مسبقه مسامات څه ته وایي نریزه ولې دلایل برته وسوي فقهاو په رانجه اچولي دي په او قانون دا دی چې رانجه د مساماتو په ذریعه تیری څوک رانجه واچي لږ سات پسې نازېږي نو مالک کې به توروالی راشي یا سر کې غوړ وي نو حل کې غوړوالی محسوسېږي دا د دې مساماتو په ذریعه لاندې لاړه د دې روژه نه ماتېږي چا به شي ماتېږي انجکشن دی وواو انجکشن خو د مساماتو په ذریعه باندې معدې ته نري رګونه ډرپ ته وخېږي ډرپ خو د رګونو د رګ ته منفذ نه دی رګ خو مسامات دي نري رګونه دي مسامات د هغې په ذریعه معدې ته راشي هېڅ څه ما سره نظیر شته که نظیر ما سره د انجکشن شته صحابه په روژه کې مچو چیچلي نمبرو چیچلي مارانو د مار په چیچلو د لړم په چیچلو خو چا د افطار خوړ نه دی کړی هغه انجکشن دی که وي هغه خو غیر اختیاري دی که نه هلکه غیر اختیاري و اختیاري کې خدای دونه فرق دی چې په اختیاري کې به کفاره لازمېږي او په غیر اختیاري کې به کفاره نه لازمېږي نور افطار خو په دواړو کې دی چې غیر اختیاري روژه دې یاد وي او خولې ته دې بوجه ور مخامخ چې روژه ماته نه شي غیر اختیاري دا بعضې سادهګان مولیانې څه نه خبر نه دي خواره غیر اختیاري او اختیاري کې څه فرق دی وایه مبتل خو دواړه دی صرف د کفارې او د عدم کفارې فرق دی نو روژه کې چېرته یو فقیه لیکلی دی چې مار چیر چیچلی او یا روژه دې یاد وي او روژه ماته شوه یا لړم وچیچلی یا مار نکړي یو جزیه ماته پیدا کړه ها بعضې حضرات څه وایي وایي نه وایي دا خو سړی مړی پرېښود او تنده ختموي سړی مړی او سړی څه کوي تنده ختموي داسې دلیل دی که یو سړی دې دپاره ډریپ پرېږدي چې زما تنده دې ختمه شي یاره مکروهه به شي او زه دې موړ شم مکروهه به شي خو دې له څوک نه ختمه نه لري بیماری دی کراهیت پې راشي لیکن ماته یو سړی د واورې مشین ته وردن نه شي قصدن په روژه کې تندې ختمه شوه که نه شوه دا ولې دا په د مساماتو په ذریعه دا برودت وجود ته ورغلی تنده ولې سړي ته لګي تنده ځکه لګي چې په دې وینه کې اوبه دي اوبه ختمې شي متیار وجود یې تنده ولګي نو تنده ختمه شي هغه برودت وینې ته ورسېده د واورې مشین ته یا چې په یخ اوبو کې لاندې اوس په امام بخاري درته ووایي په یخ اوبو کې لاندې نو تنده ختمېږي که نه نو امساک دا اشیا ثلاثه نه دی که نه لوږې نه دی تندې نه دی نو که تنده دې ختمه شوه نو په هغې د روژې ته فرق نه راځي او که لوږه دې ختمه شوه روژې ته فرق راځي زه حیران یم ولې داسې وایي دا خلک پر روژه ماتېږي او په انجکشن وایي دی باندې تنده لوږه ختمه شوه نو چې لا بې خو تنده ختمه شوه امساک خو یوازې د ډوډۍ نه دی امساک د چا نه دی اشیا ثلاثه د اوبو نه دی او هغه د اوبو کار کوي دا د خوراک کار کوي هغه د اوبو کار کوي هیله نه وتی دا خو د مساماتو په ذریعه داخلي دې کې څه دي په دې روژې موجې نه ماتېږي دا فتوې دا یې مه ورکوئ د عوامو خبرې مه کوئ تحقیق والا خبره کوئ او مولانا صاحب دا دې په یخ ځای کې وردننوځي ودې نام کوي ځان دې ښه یخ کړه په مشین کې تنده ختمه شوه د مساماتو په ذریعه باندې د اوبو وردن نه شو وینې ته تنده دې ختمه شوه مساماتو په ذریعه ورغله نو که د ډریپ په ذریعه باندې ورشي د مساماتو په ذریعه باندې او لوږه دې ختمه شي نو چېرته وشو صرف دا ده چې کراهیت به راځي چې دا کار کوي د چا نه فلسفه د روژې دفاع وکړي
روجہ نہ ماتی کی بدے دو سر پسیشہ مولانا وخلف عمر رضي الله وخلف عنه عمر صبر فألقي عليه وهو صائم ذكر دم صحابات الليل والدوال والزي ودخل شافعي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس أيتها من قدر كعبه سكري شيء يا يوشي أمزم فقهاوي فدخل خامون حسناك ونبي أولا كارهية نشتا أو حسناك نبي دين السكي مكروه تذيهري حتى لا بأس بالمضمضة مضمضة كل شيء وخنا کې د رطوبت باندې شو تیرې شو نو کلاره په غالب او پروا نشته والتبرد لا يخف للصائم دي كم سنشتا وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجها صباح الدين كوري درد گمسكي اگر چې هغه مړواله ماره درسي قال انس ان لي ابدا زما یو سبيل دي ابدا معنا سويمنج فول دلاملو ده اتقحم فيه وانا صائم وكان ابن عمر يستاق اول النهار واخره مسواك مساله روانه مسواك د مقبل اول او اخر دواړو کې جایز دي قال ابن سيرين لا باس بالسواك الرد به د مقبل رد به او کو چې دواړو جایز دي قيل له طعم قيل چاوتوي کې له د مسواك لپاره خوند دی والماء له دعاء وانت تمزمز به ولم يرى انس بن الحسن بابراهيم في الفقه الصائم باسا اجماع به لفظ المسيح وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروه وابي بكر قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حرب ويقتصر ويصوم. لما صرف مزمزه د نبی حلقه یو بل بوزي کو درې نه تراخه ما خامې کبیا وکړه امت خدا او کوي نه کلم سفر ورتشتا والبصينا قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زهير مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة من غير حكم احتلام بنو قصدا بهما او رسل بن الله انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال فقال كنت انا وابي وذهبت معه حتى دخلنا على عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يزوره ثم دخلنا له بسلمة فقالت مثل ذلك قال ابو جعفر سالت عن عبد الله الا افضل يكفر مثل المجامع قال لا قال ترك حديث لم يقضه وان صام الدهر فابو صالح اذا لكن او مسلم المقاله لرسول خان اذا مالك بن مالك وجماهير بن نماذج وقال الله ان استغفر ودخل له بحقه لا باس الا ترى الحديث لم يقضه وان صام الدهر لك من اموالك يا بركات حاصلين شبهان. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب اذا استنشر ودخل الماء في حلقه لا باس باكو نشتا لم يملك رده ودا الك نسيانا ويغوري سبي نسيانا او بنا نسيانا دي نو پیارو جماعتي غوري بیا عطا قول بمحجت نه دي. قال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه غير اختياري لا. وقال الحسن ان جامع ناسيا فلا شيء عليه ورپسې وبه قال ټول خدای تعالی غیر اختیاري دباران ساس کې غیر اختیاري نه هغه وجه نه ماتي او کلوګي راخ کې بیا وجه ماتي کلوګي غیر اختیاري نه د انسان هغه د وسنه بار دی ورپسې قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن خليل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه وانما اطعمه الله وسقاه فهو سواك ربي وليابس صائم. مالك بن باندې شيل مسواك مكروه لمطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. سمعوا شيل مسواك مكروه مطلقا قبل الزوال او بعد الزوال او د شافعي سے پلید باندې زوال نه پس مکروه دی کشینی توجی نبی شیخ یعنی امام مالک شیناوت کې فرق کوي اسوي هغه وایي چې رتب مکروه دی او چې نه کوم یو اتازي کوم مطلقاً قبل الزوال کې بعد او شافعي سے څه ته ګوري هغه ضرورت کو جوشید ده ګوري قبل الزوال بمکروه نه او بعد الزوال مکروه ده څنګه شي او زموږ د احمد پلید باندې مطلقاً کراهیت نشته هر څنګه شابه طبعا عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه قال امام بخاري ميلان مسلك امام ابو حنيفه واحمد بن مسلك احمد بن حنبل دريها قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلك وهو صائم قال لكن هذا الزوال لما في رسول ذكر الشهر او لا شيء نو داود يكون ذكر الشهر قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لافاتهم بسواك عند لكن
او د زوال او د عدم زوال او د دین او د شین نشته. ويروى عنه عن جابر بن وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من خيره. سؤال والي شيئا. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سواكم مطهرة للفم ومطهرة للرب. شابسي مطهرة يا مطهرة على الباقوال يا سبب د باقوالي نو دا په رمضان او د غیر رمضان او د شین او د اسفرقین دا. قال أخبرنا قال طيب ورقه وبه قال حدثنا عن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن عمر قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه قد توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو او دې کې د رمضان او غیر رمضان فرق نشته. شابسي مضمضه او استنصار مضمضه او استنصار بالکل کولی شي. حل تبوله ودي مضمضه په إدارة الماء في الفم ثم منجور دي. استنصار په إدخال الماء إلى الأنف دي. هو ده بطرخين برا بدنا كاي الغرب بدنا كاي شابها. ما يصلي هكذا إلا يحدث نفسه بهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق. استنشاق نکي په موقع ده او تمین د صائم او غیر نه دی کوي. نو په دې کې وباچول شي. بلې په دې باندې دی روزه ورپسې چا برابر ومن راکاږي. وقنا باس بالسعود للصائم سعود ناشر کلا چې حالت نه رسیږي. سپرے باندې کې بولږي ځکه رطوبت خامخا بر رسیږي. مخلوق کې ما سپرے نه کې یغي کې رطوبت دي او جماعتي ويفتح الناجم ورجول شيء. وقال إن أبنبذ ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يدير أن يزدري طريقه ذكا لا بغالبة فروانشتا وما بقي في فيه ولا يغلب العلق شنقم بنفري ذكا إخوان دي أديري فإذا ازدر طريق العليق لا أقول وذلك علقنا جولة مراد عليك إخواني زمون شنقم نقوري ذلك إخوان دي ولكنه ينهى عنه أو أي مولانا سيبا نسوار سره وسکه روزه ماته بالکل ما فتوا ده چې ماته د دې وجه نه چې دا نشه دا تیریږي فتوا ورنکه چې نسوار خو بشونه کې کېږي نو دا خو صدن نه باطن دلالت نه ولې روزه ماته بعد مختارم دا فتوا ورکړي پیدا تاسو سره روزه نه ماته دا بشونه چې واجب ورته وکړو دې کې نه دا تیریږي. ما په خپل په نسواري طالب تجربه کړې نو هر شي د تجربې نه وباسه دلته مې نسواري طالب کېنم او مې شونډه کې نسوار واچو شونډه کې مې نسوار واچو بیا مې په خبرو اترو چې دې کوی نشي خبرو اترو مې کو ما د ورسره خلوبیندا خپل ګنګار په خپل د وګونه بوده طالب مو سره کو ولې په ښه کار کړ بیا مې دا چلو دا چلو په پلاړو کې شي دواره نو نسوار کې زوی روزه ماته په دې وجه نه چې دا نشه یا بل دي په څه وجه دا ماته دا دي خو هغه او کته به دې تکلیف نشم دیرولې نو د فتوا دې ورکړه نو ته به ټینګ کې دستانه باندې نشي خو بیا به خلک نسوار کې تیری کې موبایل مستعمل دا فتوا ورکړه چې بل نسوار نه باندې من حيث انه نسوار ومن حيث انه في الفرق ومن حيث انه يدير نشي بیا نه ماته خدا مونږه فتوا ورکړه سره وجه نه ورته کدا تیریږي نو ورپسې انشاء الله وإذا جمع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه وإن سامه فطول عمر رضي الإسلام يصلي دا غیر مطلب نه په کفاره کار نه کیږي دروجي برکت دلال وبه قال ابن مسعود ويجي په خبره نو بعد حضرات وی رابش ان شاء الله وی چې په رمضان کې د ابن مسعود رضا ده رمضان کې د بیعود او جماعت د کفاره نشته وی دې فدیه اسم نشته غوي او سعید ابن مسیب او شعبی ابن جبیر او قتاده او حماد بیت یوما مکانه او ما د طویل زمون مذهب سبق ترمذی کې تفصیل روان دي یو بلا قضا فيش بيتر ولي بينسي نما دلائل ناروا دي ان شاء الله ولذين وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد عن هارون قال دلته بګره تفصیل نه سبا ترمذی کې وایي ها وحکم دي ها ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره محمد بن جعفر بن
زبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن صخر بيان رضي الله عنه فقال إنه احترق قال قال رسول أهلي بلا من ولده أو بمثل من يموت برمضان كي راتل جنة بمقدار فيوزان يدعى العرق حق وتعرق يا عرق بچه وتموه يسمى تمام بچه تاکہ جوری چی پکی فقال اين المحترق قال انا قال تصدق بهذا دور تفسیر پک سوال روان دي کہ مجبال تقریبا وقت لگ دی مولانا اگر مدد کرتا ہے سبات ترمذی کی مکمل تفصیل دار روان دي فأقول إذا جاء في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر أبيه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني صدقه بورقريفا یعنی مرسل دم کفارہ ورکی غلط دے امام بخاری دا دے ہاں أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس دے ما بدل کرے دی چلے مو ہے او کم دے تمام ٹیم سوچو او کم مفتی سے پاک او کم را دی بوان دو پورے وقت کم دے اس رو دی لڑی دی کنا دور کو سے شام جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يوقف على امرأتي وانا صائم شابته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن رقبة تصدقها قال لا من تأخذ أن تصوم شهرين متتابعين فمختلف شو كان قال لا قال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك كثيرا ترجو نفسه بعرق فيوزن لا حديث مرفوع عليه خبر خاصة لا شيء تو خراب دیکھ سبا تفسیر لا روان دی بعض علماء دا اکل فی رمضان او دا جمع فرق دی اکل باندې کفاره نه لازمیږي او په جمع لازمیږي سبب کې سبا خبرې کوم ان شاء الله اين الصائم فقال انا قل هذا فتصدق به امام بخاری دین استدلال کہ معسر با کفاره مونی صدقه کوي فقال تعالى أفقر أتصدق على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها يريد الحرتين سيستن أهل بيت أفقر من أهل بيتي وخزن النبي صلى الله عليه وسلم ثنيابه ثم قال أطعم أهلك لا خصوصية دليل وقال مولانا سبب خبر مختار لیکن اختلاف پنجشتا دا خصوصیت دے رجل شو پر بس انشاء باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفاره اذا كانوا محابيلا وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن زهري عن عبيد بن عبد الرحمن عمدہ حدیث سبارہ روان البخاری کے نام ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراته اخر رستنی سمت تبا ابعد رسل دخل کنے لرم دخل کنا یا اللہ نے گناہ میں کڑے دا ہاں قال تجد ما تحرر رقبة قال وتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال وتجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم على فيه تمر وزبيب قال اطعم هذا عنك قال على اخوج منا وما بين الابطين اهل بيت اخوج منا قال فاطعم هذا باب الحجامة والقيد الصائم وقال لي يحيى بن لذا مسألة رشوة شباب له رسل فمستك من فتوى التويل ها قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اذا قال فلا يكثر انما يخرج ولا او جتهم كي ابو هريرة لبي يعني كان فلا يكثر انما يخرج او شيء قوة ولا يولج ويذكر عن ابي هريرة انه قال يفطر والاول اصح غير اختياري قيمة افطار هذه دير شو شباب قال ابن عباس وعكرمة واصحابه من ذرعه ودق حديث با تاريخ كبير ده بخاري كم ده وما ده تقص بترمذي كم هو من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استطاع فليقضي ها يعني دي كان ده ابو يوسف مذهبه ورپس شاف وما پکې ګونه ذکر کړو يوم الفم يوم مدني او دیم تذکر د صوم ویګوري شبها وكان من عمر يقتدم وهو صائم ثم تركه وكان يقتدم بليل او بهتر چې د مکه ودروازه نور روزه بنا ماتيږي ها واحتجم ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد دغه ورکوټ اختلاف دي دوی وایا احمد ابن حنبل وی روزه به ماتيږي احمد ابن حنبل وی چې په حجامت روزه ماتيږي او حدیث پتا د سبب ترمذی کې راشي افطر الحاجم والمحجوم او ممتاز دلائل کی وجہ پہ نماتی
او الذي أفطر الحاجب والمحجوب دو معنی دي یو صاحب د مرقات مولا لقاری علی دواړو کړی دا چې تعرض للافطار تعرض ولې ځکه حاجب وینه راکاږي تیره دی شي محجوب به کمزوري شي روژه به ماته شي او امام شافعي بله معنا کوي دا ګوره شافعي کړی هغه وایي دواړو غیبت کاوه د پیغمبر مبارک عمر میں افطر افطار حکم دی بیا حقیقی نه دی دور پسې شه فقال ابو بكر بن عمر قبل كنا نتكلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فلا منها ويروى الحسن عن غير واحد مرفوعا افطر الحاجب والمحجوب وقال لي عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اي شابت افطر الحاجب والمحجوب شابت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوابك للتهم الله اعلم وبه قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا وهيب بن ايوب عن كلمة عن ابن عباس عن النبي شكل الاول كده پیغمبر دے وكان دے مدير حديث ده پیغمبر مبارك دے النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم قال حدثنا ادم بن ابي قال حدثنا شعبة قال سمعت سعيد البناني قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنتم تكرهون الحجامة لصائمه قال لا الا پر پتہ لگی کتاب پدی فتوا ولا جمع کرے کمزوری بشے ہاں وقال شعبة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقرير پیغمبر جو دا پہلا مسئلہ کو پتہ ملے کہ وہ خیر و فتح جو سبب تفصیل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم محمد